د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه په کابل کې په نشه یي توکو درلودو کسانو پر روغتون هوایي برید وکړ. کار میکنم در حساب برقیگری در کمپ امید 2000 بستر. یک دم فیرکان شد سینو آسمان لینک برق ما بسته کردم دور کردم خنده کرده سینو اتاق خود برم دو اتاقم دارم دروازه اتاقم نرسیده یک جرم بس کرد. همی جرم بس که دیگه صدا ما که خدا گوشه کنه که دیگه شما است که دیگه جرم بس کرد. هم تو در جای افتیدم یک پایم از پات گرش یک پایم از زانو پایین بسیار محکم افگار دیگه در بین مسجد افتیدد بسیار نفر تلفات است در مسجد ما. ما تو چپرکت بودیم روزه افطار کرده بودیم پاک نشسته بودیم تو چپرکت یک دفعه بم آمد از سارن یخ خورد دیگه
هر چی گرفت چیز بود دیگه واتاوای چوبی بود پاک در گرفته دیگه پاک چیزی کشته شد چیزی فرار کرده بور شدیم هوا بدیم دیگه خد دم در آمدیم در رو باز کرده و روزی بور شدیم دیگه قدر همه مردم چیزی که مرد چیزی که مثلا سوخته بود پاک چی شدیم شفاخانه چی کم میبود مثلا 2000 سر همه چی در میخوزه در یاد ماسته دیگه زیاد نبود ولی سر به چرا خورده دماغم هم شکسته چرا خورده لبم اینجای من چرا خورده دیگه نفهمیده دا دماغرور دی امید کم که د معتادینو شفاخانه کې وو تقریبا د یوه میاشت کېږي چې هلته مې بستر کړی وو داسې د جریان قصه د داسې کوله چې کله تیاري راغلې دوهم کرت تیاري و چکر را وخوړه نو با مې را وغورځاوه په دې وخت کې نور ملګري دي مونږ چې وو مونږ په دې یو سالون کې ویلې 115 نفره وو په دې وخت کې یې ویلې ډزې وسوې هغو ډزو دپاره زه ویل د باندې مونږ یو څو نفره راووتلو چې په دې وخت کې ویلې نور زه په ځان پوه سوی نه یم یو وخت کې سراجي کړو چې ویلې دا دې جایانو کې چرې خوړلې وې شا کې پښه کې سر کې چره خوړلې ده په دغه برید کې شاوخوا 400 تنه په نشو روږدي کسان شهیدان او 260 تنه نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال او کفیل الحاج مولوي محمد نبی عمري د پیښې ځای ته لاړ او هلته یې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. د افغانستان اسلامي امارت د مشرته بلې طرفه د دې شهداو د ورثاو د کورنۍ سره به نقدي مرسته هم کیږي د زخمیانو سره به هم نقدي مرسته کیږي څومره امکانات چې د امارت او د زخمیانو بې کامله تداوي هم کیږي د خپل د شهداو مبارک جسدونه هغه که 400 وو که زیات وو که کم وو که زرو ته رسېدل که هر څومره وو خدای دې وکړي چې کم وي زیات نه شي د امارت غوښتنه دا ده چې دا جسدونه مبارکونه ټول په یوه مقبره کې دفن شي دا به ډېر خوند وکړي د دې عظیمه ګټه به دا وي ورونو موږ تاسې به نه وو دا پیړۍ به نه وي دا موجوده خلک به نه وو مګر کلونه پیړۍ به تېرېږي هلته به هغه مقبره باندې لیکل شوي وي چې دا د هغې مسلمان ګاونډي لخوا د رمضان په مبارکه میاشت کې د رمضان په آخریني 10 شپو کې د غټو بمونو په توسط باندې وروسته د تراویح نه چې دوی یاده کړي وو ختم د قرآن کریم یاده کړی وو د دې ظالمانو لخوا دا خلک په شهادت باندې ورسېدل ولې د ولې جواب خو یو د موږ سره شته چې دا خلک مسلمانان وو افغانان نه مجاهدین وو نه نظامي خلک وو د عامې روغتیا مربوطه یو روغتون وو خلک د تداوۍ لاندې نیولي وو دا چې دوی ولې داسې وکړل د ما بیا هم هغه پخوانۍ خبره ده مفتي عبدالرحیم صاحب خبره دې سمې نه وي ترجمه کړې بیا یم ترجمه که وایم دا پروسه درته خپل ماما او خپل بدار درکړې ده د افغانانو د وژلو خو افغانان په وژلو باندې
فکر کوم نه کمیږي نه به کم شي نه ماتیږي نه د ماتېدو خلک دي. خدای مهربان دی، الله غیور ذات دی، دومره یو څه شته نور به هم خدای راکړي، نور به هم خدای راکړي. خدای ته مو امید دی چې د دې مظلومانو دفاع به کوو او کولی یې شو انشاءالله. که نوره مو نه شوه کولی دا دفاع کولی شو چې خپل سر، خپل مال او خپل اقتدار دا د دوی په دفاع او د دوی په امنیت کې قربان کو. دا د موږ مسؤلیت دی. که پاکستان غواړي چې په خپل ملک کې امن راشي، جنګ پای ته ورسیږي، د موږ یوه مشوره ده، د ورورۍ مشوره مو ده، په خپله خاوره کې د الله کتاب حکیم کړي. که چېرته د الله کتاب حکیم کړي لکه افغانستان، بیا به نه په تا کې اختطاف وي، نه بغلا وي، نه به قتل وي، نه به په تا کې غلامي وي، نه به تا کې پورونه وي، نه به د تا اقتصاد تباه وي. وروسته د کورنیو چارو وزارت ویان د یاد وزارت اعلامیه قرائت کړه. د پاکستانی الوتکو له لورې د معتادینو پر کمپ د ترسره شوي بمبار په اړه د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت اعلامیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. صدق الله مولانا العظیم. لکه چې هیوادوال او ټول نړیوال خبر دی، تیر ماخوستن د شپې 9 بجې د پاکستان پوز جنگي الوتکو د افغانستان پر حریم په تیرۍ کولو سره په پلازمینه کابل کې د معتادینو د درملنې په مرکز ظالمانه برید وکړ. په ترڅ کې د 408 په حدود کې تر علاج لاندې معتادین شهیدان او 215 نور ټپیان شول. انا لله و انا الیه راجعون. اسلامي امارت د مظلومو معتادینو په وړاندې دا ترسره شوی جنایت په تر ټولو کلکو توکو غندي او د هغه په اړه خپل موقف په لاندې ډول اعلاموي. له بده مرغه د رمضان المبارک په میاشت او هغه هم په وروستۍ عشره کې د داسې یو هیواد لخوا چې د ولس مطلق اکثریت مسلمان او حاکم چارواکي هم ځانونه مسلمان بولي، د مسلمانانو او د مسلمانو ناروغانو د درملنې پر کمپ دغسې وحشت ترسره کول د ټولو انساني، اخلاقي او اسلامي اصولو خلاف عمل دی او عاملین د تر ټولو سختو مجازاتو مستحق دی. اسلامي امارت پر نړیوالو مهمو سازمانونو او نړیوال اسلامي کنفرانس، ګرو ملتونو او په نړۍ کې د بشري حقونو پر پلوي سازمانونو غږ کوي چې د پاکستان پوز دغه وحشیانه جنایت په وړاندې خپل مسؤلیت درک او د وحشي جنایتکارانو په وړاندې خپل غږ اوچت کړي. اسلامي امارت چې له خپلو ټولو شته مالي مشکلاتو سره سره په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې ګوټلې او قوي ګامونه اخیستې او په یاد حمایوي مرکز کې د 3000 په خواوشا کې معتادین تر معالجې لاندې نیولې وو او اوس مهالیات مرکز او په هغه کې شته معالجوي او اداري امکانات 100% کې ټول له منځه وړل شوی دي او حریق شوی دي. په اړونده جهتونو غږ کوي چې د ژوندي پاتې زخمي معتادینو په معالجه او همداراز له مخدره توکو سره د مبارزې په سلسله کې د اسلامي امارت سره د همکارۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پوره کړي. اسلامي امارت پر ټولو نړیوالو بشري بنسټونو غږ کوي چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. اسلامي امارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې د سیمې ثبات او د خلکو خوندیتوب زموږ مهم هدف دی. خبري ناسته د امیر روغتیا وزارت مرستیال په دعا سره پای ته ورسېده.